بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخ منصره زیم لحظلی او زیم زاهد میرو خیر سید صاحب دو 2002 د پرویز مشرف صاحب دورو د خیبر پختونخوا اسمبلی نه بلکې د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم انتخاب کېده. مسلم لیگ قاف د ټولو نه غټ اکثریتي جماعت په حیثیت مخې ته رالو، خو د هغې اقتدار اعداد و شمار چې دا کوم 172 دي دا نه پوره کېدل. نو د میر ظفر الله خان جمالي دپاره د مسلم لیگ قاف دپاره وټاکلی شو چې دا به چونکې د مخکې د بلوچستان وزیر اعلی هم پاتې شوی نو دې دپاره کوشش وشو چې میر ظفر الله خان جمالي له به نورې پارټۍ هم اتحادیان جوړولی کېږي. نو په هغې کې یو لوی اتحادي چې کوم دی هغه پاکستان پیپل پارټي په هغه ورځو کې ماته کړلی شوه او د هغې 18 نه زیات اراکین چې کوم دی په هغې کې پاکستان پیپل پارټي پیټریاټ جوړ کړ چې د هغې مشري فیصل صالح حیات او رضا حیات حراج کوله. دا 2002 ده او دا رنګه دا پارټي جوړه شوله او د ټولو د میر ظفر الله خان جمالي حمایت وکړه. د هغې نه مخکې خو لیا صاحب دا پارټي چې جوړه کېدله نو د دې مشر پنجاب ګورنر چې کوم اوس چې زوی دی میازر صاحب خو هغه چونکې الیکشن بایللی و د دې وجې نه دا اوس میر ظفر الله خان جمالي د 172 ووټونه به برابروي. ویلی کېږي دا چې د وزیر اعظم انتخاب کېږي نو په هغه موده کې 3 کسان د وزیر اعظم د څوکۍ امیدوارۍ ته ولاړو. نمبر 1 میر ظفر الله خان جمالي مسلم لیگ قاف نه، مولانا فضل الرحمن MMA نه بالکل او پاکستان پیپل پارټۍ نه ولاړ امیدوار چې کوم هغه نومو شاه محمود قریشي. د درې واڼو ودرېدل او د درې واڼو مقابلینس کې مقابله شو. ایوان داسې ګول دی که څوک پارلمان هاوس ته تللی 3 ځایونه وټاکلی شو او 3 ځایونو کې رجسټر یې کېښودلی شو او هر امیدوار به ته او هلته به خپل نوم لیکه او بیا به په هغه ځای وته د 3 ځایونه وټاکلی شو او دارنګه چې اوټونه کله کېدل نو د وزیر اعظم دپاره زه بیا وایم 172 اوټونو ضرورت و چونکې پرویز مشرف صاحب دور هغه ټولې پارټۍ ماتې ګوډې کړې وي او د جمال لوی صاحب لی خلک برابر کړی په رجسټر کې چې نومونه کېدل نو د جمالي صاحب اوټونه چې کله 173 ته ورسېدل نو رجسټر سره خوا کې ناس زموږ د انټیلیجنس ایجنسۍ یو کس د اسمبلی سیکرټریټ عملي ته وایي چې دا رجسټر اوس بند کا. نو هلته 4 کسان نور ولاړو. هغوی ته ویلې چې موږ ته خو دا حکم راکړی شوی چې تاسو به ووټ جمالي صاحب له ورکوئ. ټیک ده موږ ته خو دا ویلی شو نو موږ د هغې کاته کې راغلي یو دلته اوس نه هغوی ته ویل نه د جمالي صاحب حیثیت هم دو قمره دی به دا یو ووټ سیوا صحیح دی 172 دی نو موږ ول 173 کړل. په پښتو کې ورته وایي دا به ځوړن ساتي. بالکل نو هغوی ته هغې ته ویلې چې موږ اوس څه وکړو. هغې ته ویل چې تاسو آزاد یې، تاسو دغه باقي 2 کې هغې چالم ځئ او کوټ نه اچوئ هغې کې هم ستاسو اختیار دی. ټیک ده. ما سمبل ته ویل چې کله عمران خان صاحب وزیر اعظم کېده نو د عمران خان صاحب د اقتدار ته راټولولو دپاره هم د جهانګیر ترین صاحب جهاز په 2018 کې مخکې وروسته شو. بېشکه پارټۍ هغه شان ماتې نه کړلی شوې خو د اتحادیانو یوه لویه ډله چې کوم دغه راوستلی شوه کېنولی شوله. خو د هغې نه مخکې خو یو د پارټۍ ماتې کړې وي یو قسم په 2018 کې چې کوم مخالف د دې کینډیډیټ کې مخالف د امیدوارانو هغې ټولو ته کېنولي وو یا دغه وخت نه ټکټونه نه دغه وخت نه ګیم چالو و دغه وخت نه د فیصل آباد دغه MPA به تاسو ته د محکمه زراعت کارکردګي مخې ته راغلې وه چې ما ته ویلي چې کېنه بیا ویل چې یار موږ محکمه زراعت والی ته به حصه نه هلي. بالکل یو خو هغه وخت کې وشو زه درته بیا په دې واقع یس وایم هغې بنیاد و که نه په مزه تلل. عمران خان صاحب چې کله په 2018 کې د 25 جولای په انتخاباتو شو په 17 اګست باندې هغوی د وزیر اعظمۍ دپاره کله کېدو نو د هغو اوټونه 175 دارنګه په 175 اوټونو باندې عمران خان صاحب راللو. خو د دې نه مخکې چې کله د اقتدار په څوکو باندې ناس خلک دي نو هغه دومره په کمزورو نه دي راغلي. یو جمالي صاحب ډېر کمزور راغلی یو عمران خان صاحب ډېر کمزور. په 2008 کې یوسف رضا ګیلاني صاحب د 200 نه سیوا اوټونه اخیستي وو. بالکل ټیک شو. نواز شریف صاحب تقریبا 240 نه سیوا اخیستي وو چې بیا په 2013 کې راته. بالکل ټیک شو. دې نه مخکې په 97 کې هغه راته نو هغه هم هغه ورځ کې خو سیټونه هم کمو خو هغه تقریبا 78%
سوټونه هغه خو سره 2/3 اکثریت و ویم د بلکې مستر تقریبا 2/3 اکثریت بالکل نو چې کله ستا حکومت په داسې جوړ شي نو به د حکومت ډیر کمزوري میر صبر الله خان جمالي صاحب تاسو ته پته ده چې وزیر اعظم جوړ شو او داغه ته یو نیم کال پس ویلو شو چې خانه د سواتینو دا ټکه خانه حساب کتاب درا ټول کا نور ته زمنګ د استعمال نه دی خو په هغه باندې ډیر سونه چې خو نه چلیدا نو شجاعت صاحب ویل چې نه جمالي صاحب چې کله زینو د لټ ټرم لپاره په دې آنر بورډ باندې به زمام نوم پکاري ناغه ته ویل چې ته عبوري وزیر اعظم بشي درو میاشتو لپاره بالکل جمالي صاحب استعفا ورکړه میر ظفر الله خان جمالي لاړلو او چودري شجاعت حلف پورته کا بالکل چودري شجاعت چې کله حلف پورته کا نو هغه د پاره د مسلم لیگ قاف یو کسو او هغه د اٹک خپل سیټ خالی کا بالکل او په 2003 کې بیا هغه ډیرلی عہده ملور او شوکت عزیز صاحب ته او شوکت عزیز صاحب د بهر نرالو او په هغه په دې سیټو درو هغه د پاکستان په 2003 شملم شوی او په هغه دا کې خود کو شملم شوی د انتخابي مهم ما سمبل دا ویل چې سیاستدانانو زمونږ د پاکستان تاریخ دریو دا غلط ثابتې دو تر ډیره حد پورې چې عمران خان صاحب دا سفارت یم چې ما به ویل چې عمران خان صاحب خپل وخت پوره کوي او تاسو به راته ویل چې نه پوره کوي دا زه کې یو مسله ګوره چې کله وزیر اعظم دا وګڼي چې زه وزیر اعظم یم هغه نه پس هغه ته یو جټکه خامخا ملاوي بالکل ټیک ده الانکه هغه نه اوریجنل وزیر اعظم خصوصا صرف دا وخت کې وایم زمونږ د پاکستان د وزیر اعظم لړکېدو زبردست نږدې تاریخ کې مختصر شانته ویم په 1990 کې بېنظیر بټو په 58 بي لري کړل شو بالکل سره جمهوریت طریقه خو غیر جمهوریت انداز بالکل تاسو ته پته په 1993 کې نواز شریف صاحب غلام اسحاق خان دوانو ته ویلې جنرال وحید کاکړ چې تاسو استعفا ورکړئ بالکل به تاسو ته پته په 97 کې فاروق لغاری ولګیدا او د خپل پارټي بېنظیر بټو رخصت او ما 58 بي بالکل په 99 کې 58 بي ختم بالکل خو د نواز شریف د حکومت ته ختمېدو لپاره څوک راغلی پرویز مشرف صاحب راغلی بیا جمالي صاحب په خپل نه تللی جمالي صاحب ته ویلی شي چې تاسو استعفا ورکړه ځکه چې راوسته موږ ته صوبه باندې زاید صاحب په 173 وټون د یو ووټ وزیر اعظم بالکل نو آیا عزت کې لاړ شه بالکل جمع دغه چې کوم شوکت عزیز صاحب به بهر نه راواس بیا تاسو په یوسف رضا ګیلانی صاحب راغلی او دا تم سرګندې چې د یو جمهوریت دغه کرال مسلم لیگ هم ویل چې موږ دا نه ختمو د هغه باوجود هغه عدالت چودري افتخار حسین افتخار چې کوم دی خپل دغه ته پرې خو دغه نه هلاکه او څوک راغله راجا پرویز اشرف به نواز شریف صاحب راغله او ټول خلکو چې 2/3 اکثریت ته د غواړو الله لا خیر سره اړو سبب دغه نشته خو هغه هم په 2017 کې لري کو په اخر میش کې او دا یو ته ویل چې نه کته ډیرم طاقت ورشي نو ستانه مخکې نور هم څه طاقت ورشته بالکل به عمران خان صاحب د ټول قوم بلکې زما د ټول قوم نه مخکې چې ما ویل چې دته به یو ټکی چې سیم پیج دا ټکی به استعمال ده ها یو صفه باندې نو په یو صفه کې هغه سره اسټابلیشمنت مو په یو صفه کې دا سره عدلیه مو بالکل او دا دوه غټي ادارې چې دا دوه نسته ټیک شو او میډیا مو سره چې کوم نه وا هغه بالکل کې نه ولا بالکل ټیک شو نو د دې وجنه عمران خان صاحب چې کوم دی دا کې مونږ تم وا ز بیا وایم چې زما ذاتی دا خیال چې عمران خان صاحب خپل وخت پورا کوي خو عمران خان صاحب خپل وخت پورا کېدل وته پرې نه خودلې اصل کې مثلا اوس به اوس موږ نن موضوع چې کوم راځو هغه دارا چې دی وکي او بیا فارمولا راځي -1 زما په خیال -1 اوسانه فارمولا نه ده ما ته چې کله نه کله د صحافت ترغلو بلکې د صحافت نه مخ کې چې موږ پر ګډوالي اخبار کاته نو د -1 دا فارمولا براتله بالکل په هغه وخت کې هم پاکستان پیپل پارټي ته افر ورکړی شو که تاسو د بېنظیر بټو نه بغیر اقتدار ته راځئ نو موږ تاسو راولو بالکل خو هغوی پاکستان پیپل پارټي نه ومنلې تاسو دا هم پته وه چې په 1990 کې بېنظیر بټو ته د اقتدار ماتولو چې غلام اسحاق خان ماتو هغوی ته وویل شي چې عدم اعتماد به راوړو دا به لرې کړو او پاکستان پیپل پارټي به خپل خو دغه په هغې کې هم هغوی رضا نه شو د -1 دا سیز د نواز شریف صاحب ته هم راغلی او د مسلم لیگ نون مسلم لیگ چې په 1999 کې دغه اقتدار په زور ته واغستلی شو په هغه وخت کې هم دا راغلی چې ماینس نواز شریف مسلم لیگ قاب جوړ کړی شو بالکل ماینس نواز شریف مسلم لیگ قاب جوړ کړی شو او د هغې مشري چودري شجاعت کوله بالکل بیا مسلم لیگ قاب خو تاسو ته پته ده یو
هغه په ساګ او به یو د شیزونه یو ځکړو په زور جوړ کړو په 2008 کې بالکل هغه پته نه کیده خو به پاکستان پیپل پارټي ته به ویلې شو چې ماینس زرداری که تاسو غواړئ نو موږ به تاسو اقتدار 15 کالو ته پریدو یوسف رضا ګیلانی د زرداری په سر ودرې د خپل ځان 15 کالو نه هلاک خو پاکستان پیپل پارټي پر نه خودله بالکل د قرنګ تاسو ته پته ده چې ماینس نواز شریف یو پیر بیا په 2016-17 کې رااله بلکې په 2014 کې رااله چې کله درنه شروع شوله بالکل او هغه وخت کې خدای دی وبخي د مسلم لیگ نون اوس هغه زوی دی د موسمیاتو چې مشاهد الله صاحب هغه خبره کړې وه او به مشاهد الله صاحب ماینس که تاسو ته پته بالکل خو په هغې کې دا راغلی اوس دی وخت کې دا خبره کېږي چې ماینس عمران خان عموما توګه دا دغه نوې ده عمران خان صاحب په خپل وخت کې په ماینس نواز شریف رضا شوی و په 2017 کې خو پاکستان مسلم لیگ نون نه رضا کېده زاهد صاحب چې موږ ماینس نواز شریف ته نه یو تکړه اخو سم دې ته تیار وګ تاسو خیال د شهباز شریف صاحب زوی چې وزیر اعلی کېدو پنجاب کې حمزه شهباز صاحب نو هم عمران خان صاحب دا ویلو چې په نون لیگ کې غنی بل څوک نشته چې هغه راشي د کې لحاظ صاحب یو خبره ده ګوره تاسو دا خبره وکړه تاریخ تاسو خو بالکل که زه دا ووایم چې یاره الیمینیشن چې څه ته وایي نو اول الیمینیشن چې کوم دی د فاطمه جناح صاحبې شوی او پیله الیمینیشن د هغې شوی ټیک ده په ارلی 60s کې یس د هغې نه پس چې کوم دی مجیب الرحمان صاحب چې کوم دی مجیب الرحمان صاحب چې کوم دی عوامي لیگ یس او هغه ته دغه کې صرف 85 غالبا چې 85 سیټونه بټو صاحب ګټلي وو باقي 176 157 166 هغوی ګټلي وو صرف 2 سیټونه په بنگال کې بل چا ګټلي باقي ټول هغه ګټلي هغه الیمینیټ شو ټیک شو -1 شو کوشش شو پاکستان کې خوشو کنه لحاظ صاحب دلته پورا الیمینیټ نه کو وزیر اعظم جوړ نشو کنه زه صرف دا وایم لکه تاسو ته پته ده دا مقبولیت نه سوچا انکار زه وایم چې د ذوالفقار علی بټو نه زیات مقبولیت چیرې چاو خو لحاظ صاحب دی یو نتایج هم دوانو کې نه ویم خبر د دې نتایج هم شته ګوره تاسو پته اگر تعالی سازش کیسو بالکل د دنیا ته پته بالکل پاغه کې یعنی د پاکستان د بغاوت د ټولو نه غټه مقدمه ده چې کوم په 1968 کې په هغه باندې جوړه شو خدا یو کار دی خدا کې نه بس مجبوری وا بالکل مسلم عوامي لیگ اړو خوځیدنه بالکل دغه رنګ تاسو د بل خبر د ذوالفقار علی بټو وکوي ذوالفقار علی بټو ته پاکستان پیپل پارټي ته ویلي چې تاسو ذوالفقار بټو نه اخوا شي بالکل موږ پریدو خدا د الیمینیشن چې کوم دی د ځان ته علیحدګي کول یا ماینس کول د دې نتایج چې کوم دی مجیب الرحمان صاحب په شکل کې موږ کتل چې ال خپل کور کې په فوجیان را پاسې د لوغه مړک دغه نه پس ضیاء الرحمن صاحب چې کوم اوکې ټیک ده دوانه چونکې د دوانو لونه چې کوم دی وزیر اعظم پاتې شوی دي نو هغه ضیاء الرحمن خپل فوجیانو مړ کو هغه چونکې الیمینیټ شو اوس وختو کې بیا هغه مړ کو بټو صاحب سره هم دا کار وشو دلته د عدالت په ذریعہ باندې هغه 500 ته لاړ لحاظ صاحب زه تاسو ته خبرو کوم دوه خبرې دي د الیمینیشن دا -1 چې کوم ده د دې خو یو دا خبره ده چې ظاهره خبره ده کې دي شي په پی ټی آی کې خپل ډیر د کسانی چې هغه هم د غواړي چې عمران خان صاحب په ځای باندې نور هم ډیر خلک شته دي چونکې که عمران خان صاحب الیمینیټ کیږي نو ظاهره خبره ټول پی ټی آی چې کوم ده د هغې کې ډسټربنس پیدا کیږي او خدا پوینټ شو بله خبره ده لحاظ صاحب چې په پیل ځل باندې ګوره عمران خان صاحب خلاف چې کوم تحریک راغلی دی هغه په پیل ځل باندې عدم اعتماد د پاکستان په تاریخ کې دا اولنې عدم اعتماد تحریک دی کامیاب شو چې په کوم کې وزیر اعظم په مکمله توګه په آئینی طریقه په آئینی طریقه باندې دی کې څه نور څه ونه شو باقي لحاظ صاحب خبره ده ګوره زمونږ سوري زاهد صاحب زمونږ ملک وزیر اعظم یا ټوپک پی خدای شوی جمالی په شان استعفا ورکوه بالکل یې په عدالت پانسی کړی دی بالکل ټیک شلو بالکل یې د 58 په شان یو غیر قانوني غیر آئینی قدم په ځای رخصت اصل کې لحاظ زموږ د ملک مسله دا ده چې ګوره تک ټول سیاستدانان اوري نو هغه بار دا خبره کوي چې اسټابلیشمنټ زموږ مرګري شي او موږ سره مرګرتیاونه کی هغې ټول دا غواړي چې موږ سره اسټابلیشمنټ مرګري د هغې یو وجه بله ده مولانا فضل الرحمن صاحب خو خپل سیټو ګټي خو کاغه وزیر اعظم جوړیږي نو ظاهره خبره ده دغه د پاره چې نور ډیر کم خلک کم تول ته خلک راغونډي نو هغه بل څوک نشي کولای دا خو منی له حساب صحیح ده بل خبره ده هغه د
ویکیلیکس ولا مشهور واقعه ده چې جی زوم تاسو خدماتو کولو ته تیار یم خو کایندلی ماته مقرره کړي امریکای ته چې ویلو د امریکای سفیر ته غالبا مبینه تور باندې خبره مولانا ما د ویکیلیکس حواله ورکړه او ما ته ویکیلیکس حواله درکړه چې دا داغي نو له حساب اول خو خبره ده چې عوامي خو طاقت شته دی نه چې کله بټو صاحب ته یاد دي که بټو صاحب چې کله عوامي طاقت کې راغی د او یحیی خان صاحب کور ته ولېږه نو لږ وخت هغه جنرال ګل حسن صاحب چې کوم دی هغه آرمي چیف کو بیا تاسو وکتل چې په کومه طریقه تاریخ کتابونو کې لیکلي چې په کومه طریقې هغه د اسلام آباد نه پیلاور ته بوتل مصطفی کر صاحب سره سات سیټ کې ناستو تمانچې پیښې وې ولته بوتل او د هغه ځای نه بیا آسټریا ته ولېږل او نور چې کوم جرنیلانو هغه یې ولېږل بیا صاحب دغه قسم عمل هغه 71 والا کاته کې راوست هغه ټایم کې مولا هغه ټایم کې ذوالفقار علی بھټو صاحب ته دا پته وا چې ما سره طاقت ډیر زیات دی زه ډیر عوامي طاقت ته ما سره هغه ته خلک هم راوتل نو هغه د سه حرکت وکړ د پاکستان اولنې بالکل مقبول ترین وزیر اعظم نو مقبول ترین سیاسی لیډر بالکل نو له حساب هغه چې کله د الیمینیشن وخت د غراغه نو ظاهر خبره چې کله هغه وګڼل چې زه اوس واقعي زه وزیر اعظم یم نو ظاهر خبره دا غته بیا غبارونه وستله بل خبره دا له حساب چې زمون په دې ملک تاسو ته پته ده چې ټول ملغوبه ده سو پولیټیکل خلک خو نشته دي چې ټول پولیټیکل خلک دي او راغلي دي ګوره څوک جاګیرداران دي تاسو ته پته ده څوک بینکران دي څوک ټیکداران دي څوک کارخانه‌داران دي دا ارچ خپل مفادات دي او ټول مفادات چې دي هغه برای راست اسټابلیشمنت سره اوکې ما د صوبایي اسمبلی ورځ صرف دا تاسو کو چې د دوی دي سو یقین وساته صرف ریل سټیټ نه زما مطلب به سره لګ د کنسټرکشن دا د پراپرټي او د ټیکو کار چې د دې کسانو تعداد 76 بالکل د لحاظ نو اصل مسله دا ده چې دغه قسم خلک چې دغه مفادات بل خبره ده د لحاظ چې زه دا وایم چې د -1 خبره چې کیږي ظاهر خبره ده دا نشاندهي هم عمران خان سے پخپل باندې کړی دا بل چا نه دا خبره کړې دا انکشاف هم عمران خان سے پخپل باندې کړی او زما خپل دا خیال دی چې عمران خان صاحب ته دا ویل شوي دي چې تاسو سره خوا کې 2-3 کسان چې دي غیر چاپیره دا غواړي چې دا الیمینیټ شي نو دی غواړي چې یاره ته کور کې کېنه خیر حکومت بستای ته کور کې کېنه خیر دی خو د خو غم خادي کو مونږ بچ دی نو څوکۍ باندې کې زه اوس لګوم عمران خان صاحب پخپل وخت کې چې ناستو نو د عمران خان صاحب دوه شکلونه منګ لیدلي یو اپوزیشن یو حکومت دوه اپوزیشن نه د 2018 نه مخکې اپوزیشن او د 2022 مارچ نه وروسته هم حکومت کې مغه اپوزیشن کې لحاظ سره ایو بیل دغه سټریټجی و خو په اقتدار کې په دې دوانو کې هغه عمران خان صاحب چې ما ماینس کوي خو عمران خان صاحب په خپل وخت کې یو کس نه ماینس کو بالکل زرداری ته بس ویل د پنیس کې واحد وزیر اعظم چې په جلسو کې به سړی گرفتارول د په خیال باندې پر ټول ملک کې نه لیډر شته نه سیاستدان شته نشته ټول غلدي بقول دا نو سره برګه ټول چور دي ټول ډاکوان دي بالکل ټول اسلام دشمن دي لپاپی دي دا لپاپ منګه راځي نه سیاستدانان دا چې کوم ټول اسلام دشمن دي او ټول چې کوم ملک دشمن دي ټیک شو بل جانم محب وطن نه دی لحاظ اور دا نه زته سر دغه بکول خو فوجان لګ را اوس وخره هغه حکومت چې په کم کې دا نه هغه حکومت نه دی ټیک ته بالکل ټیک شو زه دا حکومت نه منم دا امپورټډ حکومت ته مطلب لحاظ چې کرپشن دی نه او کینو زما د پکې حصہ اوکې نه هغه بل سیز دی زه وزیر اعظم هم نه منم چې زما زنه نو بل وزیر اعظم هم نه منم خدای دې کی چې هغه په آئینی توګه راغلی او آئینی اختیارات استعمالي هم زه نه منم اوس وایه دا به څنګه آرمي چیف به چې څوک تعینات کوي ابه زه کوم که زه نه کوم نو بل چاته دا اختیار نشته دی ګل مرجان د ایسم نه مني واوره ځای صاحب لږه شیبه وړاندې دغه کامران خان ته انټرویو ورکړله او په کامران خان ته ویل چې دی موجوده حکومت ته اختیار نشته دی چې دا د آرمي چیف تعیناتي وکړي دا موجوده حکومت دی داسې چلو کی چې موجوده باجوه صاحب ته دی ایکسټنشن ورکړي واوره دا د خوښه ده خواهشات دي زه ته بیا وایم خواهشات دي ریالټي څه شی را بیل چیز دی او دا چې دې ته ورکړي او دوی فوري توګه د استعفا ورکړي او نوی وزیر اعظم چې راشي هغه دی به د نیو آرمي چیف تعینات وکړي زاهد صاحب مطلب دا دی دا کوم چې څلور پنځه جنرالان غریبانان په قطار کې دي چې دا به ریټایر شي هغې نه پس په بیا ګورو چې څوک راځي نمبر 1 عدالتونو د بده مرغبت ته زه ویم عمران خان صاحب هغه وایي چې د عدالتونو هم د زما مخکې سرنډر شي ما چېرته
فیصله داسې نه ولیدلې سرندر خو دی له واوره زید صاحب ما په جلسه کې ډوبې ځل د واورېده چې د اسلام آباد های کورټ معزز جج نوم واغستل چې د هر فیصله ماته منظوره ده هغه وي دوست له صاحب خلک دا ویلي فوټوز هم راغلي اوس که داسې زوی زاهد صاحب عمران خان صاحب وایي عمومي توګه د ډېرو خلکو څخه ډېرو لویو خلکو زاهد صاحب چونکې تاسو مو سره کښېنئ دا وایي دا خیال دی چې عمران خان د وخت کې پاپولر لیډر دی پاپولیست پالیټکس چې څه ته موږ وایو زاهد صاحب مقبول ترین رهنما دی نو د دې وجې نه په دې وخت کې د ده خلاف څه ګام نه دی پورته کول پکار نو که داسې کېږي زه ته وایم اوس 2013 کې نواز شریف صاحب د ټوټل اوټونو 33% اوټونه اغوستي عمران خان صاحب 32% اغوستي دي 1% دغه نه کم دی نو که مقبولیت وې نو بیا هغه دغه نه زیات مقبول بالکل خودو په هغه وخت کې د نواز شریف صاحب د رخصتۍ لپاره د آئینی طریقې په ځای باندې د عدالت سهاره واغسته او د کم جج جسټس ثاقب نثار واوره زاهد صاحب صرف دا له صاحب زه یو خبره کوم له صاحب اصل مسله دا د ګوره تاسو د نواز شریف او د عمران خان صاحب خبرو کو ګوره د عمران خان صاحب کمپیریزن په ټول ملک کې چا سره تاسو نشئ کولای دغه وجوهات دي له صاحب هغه ګوره تاسو سره انډیا نه د چې ار یو تاسو سره فلمي هیرو دی او تاسو سره ملک هغه نمائندګي کوي تاسو ته پته ده د کرکټ ته دغه حال د درې ورځې پس پکې نوې هیرو را پیدا کیږي زموږ د قوم نوې هیرو راځي لہذا صاحب عمران خان یو لیجنډ دی چې دا تاسو پته د لکه مثال د هغه خلکو د پاره چې هغې نه نتیا کاله عمر دی د هغې دپاره مغه لیجنډ دی بله خبره دا ده چې ځوانان چې کوم دي هغه هم د هغې لیجنډ دی نو د هغه چې کله د مقبولیت خبره کېږي پاپولر نو هغه پاپولر چې هغه هم د هغه یو فین کلب دی ظاهره خبره د هر چا هغه خوښ دی خو چې کله پاپولیسټ خبره کېږي لحاظ صاحب یا پاپولیزم خبره کېږي نو دا د پاپولر نه یو مخالف ټکی دی د هغې مطلب دا دی چې یاره ټول غله دي او بس زه ټیکې ما دې وخت کې د عمران خان صاحب خلاف 3 کیس روان دي نمبر 1 یو کیس چې کوم دغه د توهین عدالت دی مقدمې خو 30 نه زیاتې دي هغه بیل دي ځکه سبا خو تاسو ته سیاسي لیډر به دغه خلاف با کې دي شستا خلاف هم څه دی خو د غطانه کې مې کس چاند مان راواغسته چا ور باندې خبر خلاف څه شي زماني زما خو به ښه زه ته وایم داسې وای 3 کیسونه غټ دي نمبر 1 یو د توهین عدالت بالکل کوم چې دا جج زیبا چودري چې بالکل نمبر 1 دویم چې کوم کیس دی هغه د توشخانه د توشخانه کیس او د نواز شریف کیس سیم کیس دی نواز شریف پس نه هله کړو یاد درته دغه نه واغسته تنخواه اغسته وا او په کاغذونو کې نه وشو کړي خو هغه ما غستم نه ده خو ټیک دا خو په کاغذونو کې لیکل شوی و اوکې دا غسیز دی د دې وجنه د تنخواه نه کول اوس واره عمران خان صاحب د توشخانه نه تحفه اغستی دی او په کاغذونو کې نه دي شو کړي په خپل اساسو کې او تحفه الته اغستی دي اقا کیس دی د ته وی زاهد صاحب 62(1)F پاغي باندې نواز شریف هم نه هله شو او په 62(1)F د خلاف هم دی واقع مقدمه شروع ده نمبر 1 دویمه د خلاف چې کوم مقدمه هغه د فارن فندینګ کیس ممنوع درې توهین عدالت توشخانه او بل ممنوع فندینګ کیس بالکل ما چې کوم د کسانو سره خبره واورېده ډېر خلک کوشش کوي په دې وخت کې چې یاره نواز شریف صاحب د سوري عمران خان صاحب د نایل شریف پاکستان تحریک انصاف کوشش کوي که نا اهلي زمونږ د مشر د پاره راځي نو به د عدالت په کیس کې راشي په عدالت کې چې راشي نو دا بزان د بټو د شو کولو کوشش کوي چې هغه هم عدالت پانځي کړو زه هم عدالت سیاسي شهید کېده په دې باقي دوو کیسونو کې 62(1)F په دواړو باندې دی په فارن فندینګ کیس کې او ورسره په توشخانه کې زاهد صاحب زما د خو د دې وجه نه د عمران خان صاحب کوشش چې کوم دی هغه یو اړخته خو دې وخت کې کیس د بده مرغه بیا زمونږ د سیاستدانانو په ضد باندې په عدالت کې او زمونږ سیاسي فیصلې دې وخت په پارلیمنت کې کیږي موږ عمومي توګه بل د تایلند کا چا تاریخ کتلې هغه کې مقتضا دی چې د تایلند آئینی عدالت دی یعنی د یاد ساتي زمونږ په شان د صرف د آئین تشریح کې سزا نشي ورکولی آئینی عدالت چې کوم دی دا فیصله وکړه نو دې پیری بیا زمونږ فیصلې چې کوم دی هغه د پارلیمنت په ځای په عدالتونو کې او د هغه عدالتونو دي چرته چې عمران خان صاحب نواز شریف په 2016 کې راغلی
د نښې منځ پروګرام روان دی سیلاب امدادونه کیږي دا امدادونه په کم ځای کې غلط کیږي په دې باندې موږ بحث کوو راځو د یوه وړې شان بیا وروسته ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب سیلاب او د دې نه مخکې هم د 2010 سیلاب او د هغې نه مخکې زید صاحب د 2005 زلزله دا زما او ستا د یادو درې غټ افت دي بالکل چې موږ په خپل صحافتي او په عام ژوند کې وکتل چې ډیزاسټر چې څه ته ویلی کېږي راغلی په درې واڼو کې خلک کل کر مخې ته راووتل زاهد صاحب مطلب امداد کوونکي کل کر راووتل زاهد صاحب ستا غریب کور دی خو بس تا ویلې 2 وخته شته دی بس یو وخت ورکومه کپړې دي وي بس تا ویلې چې 2-3 جوړې دي دا 2 دی غله ورکړي دا یو به زه واچو بالکل او دا ستا په شان دا جذبه د ډېرو خلکو وه ټولو خلکو ده بالکل یعنی دکاندار کباړ والا مونږ ولیدل کباړ راغونډو هغوی به پیسې ورکولې سوالګري مونږ ولیدل حاصل سوال به کو هغوی به هم بیا پیسې ورکولې خو پیسې نه دي ورکړي هغه یا غټو خانانو نه دي ورکړي او یا چې کوم پولیټیکل خلک دي هغوی نه دي ورکړي پولیټیکل باندې مونږ بیا هم کولی شو خو غټو خلکو ډېر امداد کړی دی نه هغې کې لحاظ صاحب 2 قسمه خلک دي که نه یو ګوره هغه خلک دي لحاظ صاحب چې هغوی په هر حالت کې چې دی تیار ناست دي ټیک ده لحاظ صاحب خو که موږ د آفت خبرو وګوره که هغه آفت نه وي هم هغه خرچه کوي دغه خلک چې کوم دي هغه کوي د الله په رضا باندې ټیک خو دې وخت کې چې راشي مې خالي دې اړخ بیا صرف دې طرف ته یو کوشش چالو کړي خپل دغه دي خو لحاظ صاحب زه تاسو ته یو خبره کوم څومره چې زموږ په دې ملک کې چې کوم مالدارو کې گزارې چې کیږي او هغې کې چې کم خلک واړی ګاډي چې ورسره دي 10 خلک شته چې 1 کروڑ روپو ګاډی په سړک باندې ګرځي ټیک ده هغې خلکو ما ونه لیدل چې هغه خلکو پیسې میسې ورکړي زما په دغه کې هغه نشته نوټس کې لحاظ صاحب سیلاب چې راشي نو زما په خیال ډېر کم خلک به تاسو چې وایي دغه د معاشرې ډېر لږ خلک دي بالکل خو چونکې پیسې دي ورسره نو ښکاره ښکاري هغې هسپتال کې هم کوي هغې هر ځای کې کوي لحاظ صاحب هغه خلک ما اکثر زموږ د پښتانه خاص کر چې کوم په کراچۍ کې مزدوري کوي په دې روژه وغیره کې د هغوی خلک د د کراچۍ میمن چې کوم دی جومات ته دا سیز راولېږه او دا یې وکړه 10 ورځې به مسلسل دیګونه راتلله خو غریبانان خلک یي خپله روژه نیسي او که نه نیسي خو نورو خلکو خیال ساتي نه لکه خټ لګژري خیال یس همدا وایم چې ښه ټیک د هغوی جوماتونه ایر کنډیشن دي بالکل ټیک شو دغه خلکو د زړه د خلاص امداد کوي یس ټیک شو زید صاحب خو عامو خلکو ما نن یو ملګری و بلکې نن نه پرون نو هغه په مردان کې امداد راټولو نو امداد چې راټول کړو نو هغه ویلي چې امداد مې راټول کړه د الخدمه فاونډیشن نو ویل 2 ټرکه راله بل چا راکړه یو ټرک موږ راټول کړو 2 ټرکه راله بل چا راکړه شهر موږ اوس دا چل نه راځي چې دا چرته یوسو چا باندې تقسیم کو ما ورته دواړو ته زید صاحب پته راو زما اوستانه علاوه زما په خیال په دې کې چې ما ته کو نیم پېښور 400 او نوخار ته هم پته ده چې په موټروي چا ټینټونه لګولیو په دې کې 90% خلک به ته زه وایم دا او تاسو ورځو کې چې څومره امداد ته ټولو مغي باندې غیر امداد ټیک شو بالکل زید صاحب موږ یو بل کوشش کوو او موږ داسې چل کوو زما خیال دی لکه زه سوچ کوم جنرال پرسپیکټیو نه کوم یاره د روټۍ غم دی نو موږ 2 سیزونه دی ته یاره د سره به چولم نه نو موږ څه چلو زید صاحب لنچ باکس جوړي او تیار هغه ټایم کې کار کوي هغه بس یو وخت وړل کیږي هغه ټایم کې کار کوي نو موږ 200 سل لنچ باکس 50 لنچ باکس نه جوړی کو او راش په خلکو تقسیم ټیک ده نو دا کار زاهدو کی خو لحاظ ته خود دې پتن لګي کنه چې دې خلکو ته لنچ باکس رسیدل اوس خو لحاظ په پاسه ولګي او نور لنچ باکس راوړي یس نو به فهم څه ولګي او هغه ته دیګ راوړي هغه ول نور ته کیږي بالکل او په دغه ځای کې چې کم دی هغه ته څه دا روټۍ نه ده دا ډېره عجیبه شی دی که چولې دي وخوړې که نه بالکل سره کړې غوښه به بیا خوند نه درکوي بچې موړ شولې موړ به یو پیره خوراک بس خوراک بېله خوراکونه زاهد صاحب که تا وکتل دغه ځای کې دا به دغه ځای کې بیا چرګان او دغه ته هم نه ځکه چې چرګان خو هغې ته به داسې خلک به اوبو ته واچول لحاظ صاحب هم په هغه ورځ زه په 400 کې وم په کومه ورځ چې د هغه دویمه ورځ و د سیلاب نو زه یو ځای کې دعا ته ناست وم هغه ځای کې چونکې دې سره نږدې دی هغه ایریا تقریبا نو هغه ځای کې یو سړي چې دی غوا روانه کړې وه نو پلار ورته اواز وکړو چې
په دې غیا دی ولا دا اورمیګونه چې دي دا دی ولا خله دی ولا تبا کړه داسې کار وکړه لږ موټر وی ته وباسه چې هلته د جوار موار خلک راوړي چې هغه وخوري نو مطلب د خبرې دا و چې موټر وی په هغه ورځو کې ډېره مشهوره وه د عام خلکو د خوراک دپاره ما ته ویلې چې د تیوري اف ریلیټیویټي دا ده چې زاهد صاحب سوچ کوي هم دغه ځي لځي لحاظ سوچ کوي هم دغه ځي لځي اکبر سوچ کوي هم دغه ځي لځي ټول خلک موازی ته تلل بالکل او زمونږ هر یو وایي چې هندوی ته مستقل د میکسیمم د یو بل څیز ضرورت دی یا ټینټ یا روټۍ بالکل زاهد صاحب ما داسې خلک هم لیدلي دي چې هغه ټینټونه نن سبا د مردان د راشاکۍ د انټرچینج نه دګ دی خوا پازي کې ناست یو خرڅوي او ښکاره به ته وایي راشه ای ډي پیز مال کې دی پکاري ریلي درته وایي راشه کله ای ډي پیز مال دی پکاري ټینټ د پکاري چې ټینټ دله درکړم نور څه دی پکاري زاهد صاحب هغوی ته ضرورت د نور څیزونو موږ پرې ټولو څیزونو کې چې کوم څیزونه نیګلیکټ کړي دي زه ستاسو ته من ښځې نیګلیکټ کړی وي ماشومان زنانه نه نه ښځې زنانه به ته وایم بلوغت والا جینکۍ ده به ته موږ ته د هغوی د سینټري پیډز او د چا کوشش نه دی او کړی نور څیزونه ما وبل د هغوی ضرورت دی ریلي په دې کې ځکه چې هغه سامان پرېښی بالکل سامان چا کور چت ته پرېښی بالکل میکسیمم هغه ځان سره څه چل کړی زاهد صاحب چیلۍ غوایي د دای راخېجولې بس چې جاندار څیز دی او خپل بچي بالکل او ځان سره کې جوړني مجامع د هغې نه علاوه چې کومې هغه زنانه وي چې چا ماشومان په خېټه باندې د شپږو میاشتو اتو زاهد صاحب چې چا دغه و هغوی ته تاسو ته پته ده په دې ورځو کې د سپیشل خوراک ضرورت دی بالکل د عام خوراک نه یعنې زه درته ځکه وایم چې ما چونکې ماشومان کې په هغه ورځ ماته وشي ما ته ډاکټر ویل چې دې ته به اولیو آیل کې او په ورجن اولیو آیل کې ورجن اولیو آیل دې ته وایي چې د زیتون د لومبۍ پیره نه په دې کې چې د کومه خټه تیلو دي که نه په دې کې به وله پخلی کې چې دې کې ټول نه زیات غذایي دي ګوره لحاظ صاحب چې زنانه کله پریګننټ شي نو میډیکل طور باندې به دا هر درې میاشتې پس ډاکټر ته ځي نه صحیح او خوراک به د دې صحیح خوراک خو به ظاهره خبره ما ته وویل چې څلور ځلې ځي یو هغه پخپله نو هغه ډاکټر به چیک اپ کوي ورسره به ګوره د هغې د شوګر د هغې د بلډ پریشر ځکه چې هغې ته بیا وروستو پریګننسي د پریګننسي څه بیماري نه ده خو چونکې د دې نه یو پروسس دی خو نور ډېرې بیماریانې هغې سره تړلي وینې کمزوري شي نور شي نو هغې دپاره سیوان فروټو غوښه لوبیا شوه دا قسم څیزونه دالونه شو دا قسم دا دالونه یس ورته دغه کوي فولویټ ګولۍ بالکل ټیک شو دا دې ورځو نور د میډیسن یې ډېر ملټي ویټامینز ګولۍ دا دې ورځو ورکوي دې ورځو کې دوی ته ضرورت د اوبو دی بالکل رښتیا راته زاهد صاحب ووایه موږ خو ملګري یو زمونږ په دې خلکو نه صرف دا تپوس کوم موږ چا په خپلو پیسو په دې 10 ورځو کې جوس کلی نه دی څکلی موږ زاهد صاحب په لم وشي که نه نو اوبه هم څکلي دي بالکل بازار کې شوي نو ځان بوتل اوبه ظاهره خبره ده موږ وایو سیلاب خلکو له د جوس وړلو څه ضرورت و هغوی ته صفا اوبه پکار و هغوی ته صفا اوبه پکار و زاهد صاحب ټیک شو او هغوی ته د نیم لیټر اوبه هم نه وي پکار هغوی ته هغه د 15 لیټر والا لحاظ صاحب ګوره یو خبره بله شوه ګوره بدقسمتۍ خبره دا د لحاظ صاحب دلته جازونه چې کوم دي هغه په جلسو کې مصروف دي ټیک ده د اقوام متحده چې کوم مشر دی انټونیو ګوتریس یس دا چونکې پاکستان کې وی دی په یونیسیار کې پاتې شوی د هغې مشر نو لحاظ صاحب تاسو ته پته شته هغوی څنګه راغله خلک هغوی چې دلته د سیلاب د چغې چالو شوې لحاظ صاحب نو 2-3 ورځې تاسو ته پته د عالمي قوتونو چې دي خاموش وو نو هغوی بیا داسې کار وکړو چې هغوی سیټلایټ ته رجوع وکړه چې کله سیټلایټ ته رجوع وکړه نو بیا هغه پاکستان ته راغی او نور خلک هم راولېږل د هغې نه مخکې او چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستانیانو ته وویل چې وزیر اعظم او صدر ته تاسو ته پته شته چې وایي ستاسو 1/4 1/3 حصه چې کوم ده د اوبو کې پټه ده نه 1/3 1/4 نه 1/3 یعنی ستاسو په 3 کسانو کې یو کس په اوبو کې او ټول چې کوم دی ستاسو د دومره ځمکه ستاسو ډوبه ده موږ سیند وکړو هغه بیا په خپل هم دلته راغی بیا هم نو هغې نه پس بیا که تاسو ته پتې احساس وشو لحاظ صاحب مسله دا ده چې ګوره دا ډیمانډ چې کوم دی دا کریټ کول دا خو د ګورنمنټ کار دی چې هغه د امداد هغه ته راځي او هغه بیا هغه ډیسایډ کوي یا څوک داسې یو اداره پکار ده چې هغه ډیسایډ کوي چې دلته څه چاته د کوم شي ضرورت دی او هغه ضرورت هغه پوره کوي ادروایز خو که ته ځې که څه هم ظاهره خبره د مریض چې لومبی یو قسم میډیسن ورکړي بالکل بیا چې هغه ښه کېدل شروع شي نو بیا ورته د مریض ډوز کموي بالکل بیا لومبی ورته انجکټیبل په ډراپونو په دې شیز کې ورکړي بیا ورته ټابلیټس سره زاهد صاحب مسله دا ده چې تاسو ته مې زه د پاړی چناره پورې لاړم او زه ډی خانه پورې لاړم
پر ټولو لارو باندې کیمپونه لګلي او هر سړی وایي چې زه په خپله ورکوم بالکل نو ما ته وویل چې یو سړي ته په یو وخت کې شپږ لنچ بکسې میلاو شوي دي بالکل او یا چې چا لاس نشه غځولی نو هغه نار پروت و ټیک ته بالکل هغه راوتي هم نه دي سړک ته ډېر خلک بل دا یو غټه اوس خبره ده بالکل زما د نوخار ریپورټینګ دوران چې زما څومره پیژنګلو مطلب محب بانډه کې زما پیژنګلو خلکو ته پیشموړي وایي پښتونګړی چې کومه ده په دې علاقو کې دا علاقې چې کوم اوبه بالکل چې کوم اوبه والې وي یا دا بل کوم نه نوشهره کلا بالکل دې ټولو ځایونو کې مو کتل نو ټولو داسې چل کړی دی چې په اولني فرصت کې خپله فیملی او دای زاید صاحب خدای دې نه راولي خو په تا سخته راله ته به ما کار راځي که زما باندې سخته راځي ستا دوه کمرې دي زاید صاحب یو کمره زما د وړو ماشومانو ښځو ته خالي کړه زه به خیر دی بار چېرته به جومات کې شپه کوم خطبې بدل خلک هم دغه شان ټیک شو زاید صاحب خلک منتقل شو دی ته بالکل اوس خلکو ته ضرورت په دې وخت کې څیزونه مختلف وو بالکل نه چې د موټروې په لاره کم ناست خلک وو او هغه د ښځو یو جمګاټه به په تا راته د هغې ضرورت وو بالکل موږ په دې دوران کې زاهد صاحب میډیسن ورنه کړل خلکو له بالکل موږ د طاقت ګولو شکل کې څه ورنه کړل موږ د اوبو ډېر کم مقدار خلکو له ورکړل موږ د اوبو د صفا کولو ګولۍ خلکو له ورنه کړل بالکل موږ د اوبو ښکلو څه انتظام موږ سره په خپل انورو چې کړی بس یس اوبه وتلې بس وچې شو بالکل ټیک شولو دا اوس چې ریاست څومره مصیبتونه دی اول خو زه امداد د هر څه بیا له یو خبره ده که نه دا دقې له راځم خو زه دا وایم چې دا اوس کوم مصیبت اوس روان دی د بیمارو په شکل کې خوفناک صورتحال له لحاظ صاحب ټیک ده اوس بیا یو انټونیو پکار دی چې هغه راشي یو هیلث ډپارټمنټ ته ووایي چې یاره زه بره وګرځېدل او دا ناست هم دې ته دي د افسران چې یاره د عالمي ډبلیو ایچ او والا به راځي ډبلیو ایچ او والا به راځي او هغوی به پخپله بیا ګرځي چې کله هغې موږ ته ووایي چې راشي هلکه دا خو دا مسله ده نو بیا بیماریان شدید دي لحاظ صاحب او اموات شروع شوي دي او ډېر خطرناک صورتحال دی اوس پکار ده چې حکومت ته ځان ویښ کړي دا نور که څه کوي که نه کوي که فلحال چې کوم دی ورته علاج او زاهد صاحب په ټولو حالاتو کې په 2005 2010 بالکل په 2015 خدا معمولی نه ویتو او په 2020 کې کووډ او په 2022 کې بیا سیلاب موږ ادارې د دې قابل نه کړی چې هغه اسسمنټ وکړي چې خپې لپاره بوټ پکار دی سر له ټوپۍ پکار ده وجود له کپړې پکار دي ټوپۍ له لحاظ صاحب ټوپۍ له یو برتي پکار ده او چې بل لواز کټه چې هغې له یو سړی دلته برتي ادارې به جوړې شي لحاظ صاحب برتیانې به وشي پی ډي ایم او ډېرې برتیانې خلک به برتي شي لحاظ صاحب موږ ګوره زموږ دا سیسټم چې کوم دی دا د افسران برتي کوي خبره وره دا ملازم نه برتي کوي او نه چې دی ګوره تاسو د دې نه اندازه ولګوئ لحاظ صاحب تاسو سره یو شهري دفاع یو دغه وه اداره وه اوس هم شته دی لحاظ صاحب داسې قسمه څیزونه به چې رالل هغې به هلته وو ټیک ده اوس مسله دا ده چې ستا نه به یو کس یو شهري دفاع کې یو کس دی رضاکار دی هغه که مثال په طور ته ډېره ستا نه به څومره پیسې والي که ته ورکې نو څومره به نه والي خو 10,000 20,000 د میاشتې هسې خبره کوم ټیک ده تا سره یو فورس پکار و نشته تا سره ټیک ده لحاظ صاحب ته پی ډي ایم جوړی ته افسران برتي کیل تا هغه کمپیوټر ته ناست دي هغه ټلیفون کوي همغه ډي سي ته ډي سی له رپورټ را لیږي او دا هغه رپورټ چاپ کوي او دی بیا بوځي صوبایي حکومت ته او هلته یې ښیي باقي چې دی دې سره هېڅ قسمه د سیلاب د راتلو نه مخکې د آفت د راتلو نه مخکې دې سره انتظام نشته او وروستو انتظام شته که نه ریاض صاحب بس یو پریس ریلیز جاري کوي سامان راغی او دام تقسیم کو نور څوک دا تپوس نه کوي چې آیا تقسیم کو که نه زما استاد ته د سیکرټریټ پته ده ادارې ختمول پکار دي لحاظ صاحب دې وخت کې څومره کسان دي چې 25,000 روپۍ چې ورکوي دا 12,000 نه سیوا دي ډېر دي لحاظ صاحب زما ادې ته ناست دي چې سرکار ټویټ کوي او دا به ریټویټ کوي خو نه وایي خدای برتي کړي سر دا کسان راواله او ته وایې ایز ا والنټیر ورشه په نوخار کې کار وکړه بالکل تا سره ډېټه ده د دې کسانو که نه دې کې یوازې هلکان نه دي کې جینکۍ هم دي اصل کې لحاظ صاحب چې دا کار د الخدمت یو رضاکار بغیر د تنخواه نه بغیر د څه انسنټیو نه بغیر د څه دغه نه ګوره زه د هغوی کار ښیم ځای صاحب هغوی لومبۍ روټۍ وروړله هغوی د خلکو را ایستلو کوشش وکړو بالکل هغوی د څاروو د ګیا کوشش وکړه زاهد صاحب د څاروو ګیا نه صاحب که دغه کسان دې برتي کړه هغوی به هم دغه حسابي بس دا سیسټم داسې دی لحاظ صاحب ځکه چې زما اوس هم یاد شي څه موده مخکې پولیس لاین ته تللی وم نو ما د پولیس ډیټا چې کله کتل دې پولیس کې په ترهګرۍ کې ټول نه زیات
شهیدان پولیس والے چې کوم دي دا irregular پولیس خلک چې تاسو چاینا پولیس وي څوک ته کمیونټي پولیس وي ما تاسو کې چې دا ویل نغمه دل چې ریګولر سپي خو تنخواه لي عام سپي خو چې کوم دی مطلب دا کانټریکټ والے چې کوم دي دا شهادت لپاره دي نو کې شي دا هم دغه سي پروګرام د نخې منځ روان دی حکومت د چرګانو د تقسیمولو یو منصوبه راوسته د 2 لکو نه زیات چرګان تقسیم شوي دي لږ پراته دا وایي دا چرګان چرته رسېدلي دي څومره پکې بانګیانو څومره پکې چرګې وي او په دې څومره خرچه راغلی ده راځو دې وړې شان مې وروستو ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب موجوده حکومت یو سکیم را شروع کړی او د هغه سکیم نوم چرګانو او د کټو والا پرایم منسټر مرغی سکیم څه داسې یا کټا سکیم چې کوم داسې او سکیم خو له حساب سوچ خو غلط سوچ نه خو ګراوند ریالټي سو هغه یس هغه ظاهر خبره ده هغه قتل پکار وطن د سې خلک په اسمبلی کې لګا ډیټا شیر شلو پاره کې ویل شو چې د 2 لکو نه زیات چرګان تقسیم کړي شوی دي چرګان نه زما مطلب دا دی چې دا وی 15 چرګې به ورکول یو به سره بانګي ورکول ټیک چې دی باندې کدا پیریډ روان یو دا کور چې کوم دی دې ته پخپله چونکې انډه پخپله د غذایت یو مجموعي کمپیکټ شکل دی یس بالکل ټیک شو نو کدا دا واړه د فیملی خوري یو بدوي کې د غذایت دا کمې ده کی بالکل بل دې سره چې کوم دی نور دا سيزونه به هم چې کوم دی راتلی شي چې کدا چرګ بچی وروړي ملما د دوی ورپسې به چې کوم دی دا لوکل نسل چې کوم دی دا به بالکل او په دې قسم کې 2 لکو نه زیات چرګان چې کوم دی دا تقسیم کړی شوی دي دا به چرګانو ماډل چې کوم 15 چرګې یو بانګي او د دې لپاره د مختلفو ځایونو نه خریداري شوی و زه په دې سکیم باندې نور ته ما زم به اوس خو د سکیم باندې خو تاسو پته دا سکیم چې کله کېده دا چا کړی زاید صاحب کوم ډپارټمنټو د زراعت والا زراعت وزیر څوک دی محب الله صاحب دا سکیم کله شروع شو زاید صاحب د دې یو تقریبا یو کال بکی 2019 کې اصل کې دا شروع شو ټیک ده او تاسو به کتلیو په 2019 کې چې دا سکیم شروع کېده دا ټول پیښور د بوډون نډکو د دې مهم چې افتتاح کېده بالکل یاد دي شي بالکل د چا تصویرونه د عمران خان صاحب تصویر پکې د وزیر اعلی صاحب تصویر پکې خو د یو بل کس تصویر خاص لګېدل ا دې چاو د جهانگیر ترین صاحب ټیک ده یاد دي شي دغه نه غسته وچر نو دا غنه نه ځکه چې محب الله صاحب په کابینټ کې چا ایڈجسټ کړو دا جهانگیر ترین له صاحب ګور لکه دا به تصرف دا ویل او د دې مهم د نااهلۍ باوجود د دې مهم افتتاح په چا باندې شوی و په جهانگیر ترین باندې شوی و اوس د خلک راځي چې کوم دا خلکو ته باچا خان چوک چې کوم دې نږدې په دې کې د مهم افتتاح شوی بالکل زری دفتر چې وزیر اعلی صاحب راغلی ډي جي دفتر دلته اعلان دی هغه کې دا پروګرام افتتاح زراعت ولا سٹاک والا ولکه د دې بنیادی مقصد د خلکو غذایت پوره کول او صحت پورې دا کول غریبی ختمول لکه له حساب زبر تاسو ته مو خو پته نه لګي چې صدقه ده خو زه تاسو یقینا خبر کوم چې ډیر د خلک شته لکه ما خپل پیجنم او کتلې مې دي چې اغي په دې د چرګ په غي باندې سکول ویلې نه کالج په ویلې نه ټیک شو او افسران ته جوړ شي نو سوچ خو له حساب یو خبره بل ده سیلاب راغی له حساب ګوره خبره سړکونه مې وړل پولونه مې وړل او چرګ مې وړل لګ او بل لګ اور تا چې کوم نه چرګانو والا لوی افسران یاد کړل شته دی اوس به متزو غټ ډاکټر الف خان صاحب دغه یو کار مثالو که څوک زمونږ مشران به پیژني چې په خبر پښتونخوا کې داغه نوم قابل ډاکټر خلک وي چې نه وراغله د میډیکل ایوارډ د الارچ مشهور بالکل ټیک شو او خو فزیشن رایل فیملی دا اوس چې الزبر کوم د دې فیملی چې کوم دا کړه زه صرف د هغه خبره کوم هغه په دې چرګانو مرګانو په دې شي زنده کړی دی غریبي ولې وخت ټولو زموږ ټولو کړي کې اوس دا راته وای د درو مرلو په کور کې چې ستا فرش پوخي ته چرګ په کمزې کې ساتي هغه بداو چې زمنګ مور به سارو شړله او ما خام به تور کولاو کوم ته اوس میاد شي د تنور دغه به ته څه وټاکو نو ټول چرګان برابر بیا ګوره زه په دوه خبرو باندې پوه نشم یو خو ګوره دی په تفصيلاتو کې دام لیکلي دي چې مونږ د دومره چرګان ورکړو دین مونږ منافع آمدن چې کم دی تقریبا وای چې مونږ 1050 روپۍ د یو کس نه وصول کړي دي نو هغه تقریبا 1 کروڑ نه وصول کړي نه دي په دې باندې خرچه 1050 راغلی نه وصول کړي دي له حساب
چا به چې چرګې اخیستې هغې به 1050 روپۍ ورکول. اوس دا وایم لحاظ چې آیا که دا مدن کړی دی نو دا چرګې چا خیراتي راخوشې کړې وې چې د په خلکو تقسیم کړي، دا قیمت یې نه دی ښودلی چې دا چرګې مونږ چا نه اخیستې دي، سورس یې نه دی ښودلی څومره سورس دی څومره چرګې دي او د چا نه م اخیستې دي او په چا هم تقسیم کړي. د تقسیم یې داسې نظام و لحاظ صاحب چې بس لاس د بري کار و او چې چا به ټلیفون کو لحاظ صاحب بس هغه ته ویل چې ماله چرګې کېده. او خبره ته کوم وزیر اعلی صاحب چې په پیله ورځ باندې کله تقسیم کو په وزیر اعلی هاوس کې نو تاسو یقین ومنئ چې هغه چاله ورکولې هغه ټول چې کم دی هغې کې نیم د وزیر اعلی سیکرټریټ ملازمینو، نیم د نور سرکاري ملازمینو، د زراعتو د لایوسټاک په کېدی شي څه داسې محترم وي چې هغې دا چرګان نه اخیستي، باقي ټولو لحاظ صاحب اخیستي، ډېرو پکې کاغذونه هم اخیستي دي. رشنه ورکړي ښه ډېر ښه هر چا اخیستي بغیر زمانه هر چا اخیستي لحاظ صاحب. ما پسې خو یې مرادي کوه. خو ما په 400 کې زمونږ یو ملګری و هغه په لایوسټاک کې و او به کولې هغه چې سکیم دا 15 چرګې یو چرګ. هغه وایي یو وخت داسې راغلی چې موږ سره صرف بانګین پاتې شو ځکه چې بانګین خلکو نه وړل چرګې وړلې نو بانګین پاتې شو بیا هم خلکو لا شپږ بانګین هم ورکړي مطلب پته چې هغه په هغې څه کول. پروګرام د نښې منظوم د قمره زاید میروخیل صاحب لحاظلي زموږ ټیکنیکل ټیم پروډوسر او کیمرا پرسن ته اجازه درکړئ. د الله په امان.